فاروق وردګ وایي د جمهوریت د سقوط اصلي دلیل اشرف غني و. دا چې څه یې ویلي همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د جمهوریت نظام یو مطرح وزیر ډاکټر فاروق وردګ د نظام له سقوط څخه وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې د نظام د سقوط اصلي پړه پر بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني واچوله. ډاکټر وردګ پر ولسمشر غني د توندو تورونو له پورې کولو سره د ټولو ناکامیو ملامتي پر هغه واچوله او امریکا یې په دې وغندله چې ګواکې د همدې لپاره یې ولسمشر غني واک ته رسولی و څو د افغانستان د نظام د سقوط باعث شي. فاروق وردګ همداشان په ناروې کې له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو او بهرنیو دیپلوماتانو د تېرې اونۍ د ناستې هرکلی وکړ او د دوه اړخیزو تعاملاتو د ترسره کېدو لپاره یې اړین وګڼل. د یادونې وړ ده چې فاروق وردګ د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د سولې لویې جرګې د تنظیمونکي په توګه د BBC فارسي تلویزیون په عبارت دیگر خپرونه کې طالبان یاغیان او د پاکستان لپاره جنګېدونکي جنګیالي ګڼلي وو. نوموړي د اشرف غني د حکومت پر مهال د پارلماني چارو د وزیر په توګه دنده لرله. د هغه وروستۍ دنده په ترکیه کې د افغانستان د سفیر په توګه معرفي کېدل و چې د ترکیې له لوري ونه منل شو او تر هغې وروسته ښاغلي وردګ له یو بل مخکیني چارواکي عمر زاخیلوال سره د افغانستان د نجات حرکت په نوم د ولسمشر غني پر ضد سیاسي ډله رامنځته کړه. ویل کېږي چې ترکیې فاروق وردګ په دې خاطر د سفیر په توګه ونه مانه چې پر نوموړي یې شک درلود چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالف فتح ګولن سره یې پټې اړیکې لرلې. فتح الله ګولن چې د ترکیې حکومت یې د کودتا په طرحه کولو کې په لاس لرلو تورنوي په افغانستان کې افغان ترک ښوونځي تاسیس کړل. داسې ادعا به هم کېږي چې د ترکیې حکومت په خپله خاوره کې د فاروق وردګ یو شمېر جایدادونه ضبط کړي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.